ټانک څرنګه اختراع شوی دی؟ ټانک یوه ذرېپوښ نقلیه وسیله ده چې په وسله سنبال او د جنګ په ډګرونو کې توپ ته د دښمن د هدفونو او مورچلونو د تړلو لپاره کارول کیږي. دا وسیله د فلزي پریړو او ضخیمو ټوټو نه جوړه شوې ده. ډېرې عرابې یا پایې لري چې په ځانګړو زنځیرونو پوښل شوي دي. دا زنځیرونه له ټانک سره مرسته کوي او په ناهوارو ځایونو کې د ټانک د چټک تللو سبب ګرځي. ټانک څو تنو پرسونل ته اړتیا لري چې د ټانک د مخامخ، شاته او څنګ ته په چلولو کې مرسته کوي. په لرغونو زمانو کې په جګړو کې د آسونو له ګاډیو څخه کار اخیستل کېده. اشوریان لومړني خلک وو چې له میلاد نه 800 کاله پخوا یې د جګړې په ډګر کې له نقلیه وسیلې څخه کار اخیست. جیکوان د انګلستان اوسیدونکی لومړنی شخص دی چې دا ویاړي په برخه دی. داسې جنګي نقلیه وسیله یې جوړه کړه چې د بخار د ماشین په وسیله یې کار کاوه. خو په لومړي سر کې د ټانک جوړېدل له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کوم ټانکونه چې اوس یې ګورو او زموږ پاملرنه یې ځان ته اړولې ده، په 1900 میلادي کال کې یې جوړونه پیل شوه. په اوسنۍ بڼه لومړی ټانک د انګلستان یوې کمپنۍ جان فاولر په 1900 عیسوي کال جوړ کړ. دغه ټانک د بخار په ماشین کار کاوه. د لومړۍ نړیوالې جګړې په دوران کې د ټانک په جوړښت کې چټک پرمختګونه رامنځته شول. په 1914 عیسوي کال د نړۍ ډېر هیوادونه لکه بلجیم، فرانسه او انګلستان د ټانک په جوړولو بریالي شول. د فاستر کمپنۍ په 1915 کال کې د ویلی په نوم یو کوچنی ټانک طرحه کړ. په 1914 عیسوي کال کې په دغه ټانک کې نور اصلاحات هم وشول او د لوی ویلی په نوم یاد شو. له لومړنۍ نړیوالې جګړې نه راوروسته په 1918 عیسوي کال کې د نړۍ ډېرو هیوادونو د ټانک په جوړولو پیل وکړ. په دغه وخت کې فرانسې 3870 او انګلستان 2646 ټانکونه لرل. وروسته بیا د ټانکونو بیلابیل ډولونه جوړ شول. د دویم نړیوال جنګ په شروع سره په ټانکونو کې د پاملرنې وړ اصلاحات رامنځته شول. سرعت یې په ساعت کې تر 65 کیلومترو پورې زیاتوالی وموند. د 1919 او 1944 عیسوي کلونو په منځمهاله موده کې آلمان، انګلستان، امریکا، شوروي اتحاد او جاپان په زیات شمیر ټانکونه جوړ کړي وو چې په دویمه نړیواله جګړه کې ورنه استفاده کېدله. د علمي ټکنالوژۍ په پراختیا سره د ټانکونو په جوړښت کې اساسي بدلونونه رامنځته شوي دي. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.